أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. يا الله پاک د کافرانو هغه حالتهم بیان کو چې کله د مرګ نه وروسته په دوی باندې راځي، او هغه حالتهم بیان شو چې کم په قیامت کې په دوی باندې راځي. وصلی الله پاک فرمایي چې د دین دشمنان او د الله پاک د خاص بندگانو دشمنان دا په هر زمانہ او په هر وخت کې پاتې شي، او تر قیامت پورې به دا طریقه دا به وي چې د دین دشمنان دا به وي. لیکن الله پاک فرمایي چې یقینا موږ مدد کوو د رسولانو خپل سره او د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې. نو په دنیا کې هم موږ د دوی مدد کوو. و یوم یقوم الاشهاد، او په هغه ورځ باندې چې وبدرول شي، یعنی پیش بشي الاشهاد گواهان. نو د گواهانو نه مراد انبیا دي چې انبیا به گواهی کوي، او د دې اشهادو نه مراد انسانان هم دي چې دوبا گواهی کوي، او ردینا مراد د انسان خپل لاسونه او خپې هم دي چې دا به هم په انسان باندې گواهی کوي. سورۃ یاسین: الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الله پاک وایي چې موږ به مهر ولګو د دوی په خولو باندې. وتکلمنا ایدیهم، او خبرې به کوي زموږ سره لاسونه د دوی. وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، او په دوی باندې به گواهی کوي د دوی خپې په باره د هغه عملونو کې چې دوی کول. او د اشهاد نه مراد د انسان نور اندامونه هم دي چې هغه سرمنه وغیرہ ده. سوره حامیم سجده چې کله په انسان باندې دا گواهانی وکي دا سرمنه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، دا انسان به خپل سرمنو ته وایي چې تاسو په موږ ولې گواهی وکړه، موږ استادو د بچ کېدو لپاره دا ټول طریقه کار اختیار کړو. دوی به جواب ورکړي انطقنا الله الذي انطق كل شيء، هغه ذات منګه گویا کړی چې هر شی له هغه گویایی ورکړي. نو الله پاک فرمایي چې په هغه ورځ باندې به هم موږ د دوی مدد کوو چې کله گواهان د دوی پیشي وشي. نو دا انبیا به هم گواهانی وکي، انسانان به هم گواهانی دوی به گواهی وکي، او د انسان خپل اندامونه به هم په انسان باندې گواهی وکي. نو په دغه ورځ باندې به الله پاک د انبیاو سره او د مؤمنانو سره خپل مدد دا شامل حال کې، او ردو به الله مدد وکي. په خپل مدد باندې به الله پاک دوی کامیاب کړي، او دغه دشمنان د دین دا به په دغه ورځ باندې هم الله رسوا او ذلیل کړي. یوم لا ينفع الظالمین، په هغه ورځ لا ينفع الظالمین چې نفع بنور کوي ظالمانو ته معذرتهم بهانه ده. په دغه ورځ باندې با ظالمان قسمه قسمه باندې کله بدو وای ربنا
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل چې ای زمون پروردگار مونږ خو دې غټانو گمراه کړو دو مونږ د نیغې لارې نه اړولو او کله به دو وایي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير که چېرې مونږ په دنیا کې خبره اورېدلې او مونږ د عقل نه کار اغستی ما كنا في اصحاب السعير نو مونږ به د اور د جهنم والا نه نو ګرځېدو خو په دغه ورځ باندې بردو دغه بهانې او دا عذرونه هیڅ کار ونه کړي بلکې الله پاک فرمایي ولهم اللعنة او د دو د پاره لعنت ده ولهم سوء الدار او د دو د پاره بد کور ده چې هغه جهنم ده د جهنم نه بل بد کور او بل بد ځای کم کې ده چې الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي نو چې کله الله پاک د بنی اسرائیل حفاظت کو فرمایي او فرعونیان الله پاک هلاک نو بنی اسرائیل یو آزاد قوم وګرځي نردو د پاره د یو شریعت او د یو دستور ضرورت نو الله پاک فرمایي ولقد آتینا موسی الهدى واورثنا بني اسرائیل الكتاب او یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته هدایت او اورثنا بني اسرائیل الكتاب او وارثان کړو موږ بني اسرائیل د کتاب یعنی د مال جیداد وغیرہ نه علاوه د علم او د کتاب وارثان او د دې وراثت هم انسان ته پاتې کېږي ځکه په یو حدیث شریف کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پیغمبران په میراث کې دراهم او دینار دانه پاتې کوي بلکې دو په میراث کې دین او علم پاتې کوي چا چې د علم څومره حصہ حاصل کړه نو د انبیاء په دومره پیمانه باندې دا وراثت هغه د حاصل نو الله پاک فرمایي ولقد آتینا موسی الهدى واورثنا بني اسرائیل الكتاب یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته هدایت واورثنا بني اسرائیل الكتاب او پاتې کړو مونږه په بنی اسرائیلو کې کتاب یعنی هغه مونږ د دې وارثین هغه جوړ کړو هدى و ذکر لأولی الالباب دا هدایت او نصیحت د پاره د عقل د خواندا فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار الله پاک تسلی ورکړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فاصبر صبر کوا د دې مخالفینو او د دې د دین د دشمنانو په دې تکالیف او د دو په اذیتونو باندې صبر کوا نو دلته کې انسان د تعلیم دی چې کله تا د دین په باره کې کم تکلیف او پریشانی در رسی نو علاج د هغه دار چې پاغي بس ان وعد الله حق یقینا وعد الله پاک حق هغه رښتینی چې قیامت دا به خامخا قائم واستغفر لذنبك او بخنه غواړه لذنبك د خطای خپل وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار او تسبیح وایا سره د حمد د رب خپل بالعشي والابكار بیگا او سبا چې خدای یادوا ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم یقینا هغه کسان چې
چې دو بحثونه کوي جنگونه کوي په آیتونو د الله پاک کې بغیر سلطان بغیر د دلیل هیڅ دلیل وسره نه خو خپل عقل د هغې په نسبت باندې دو د الله پاک احکامات نعوذ بالله هغه دروغجن په هغې باندې اعتراضات کوي د قرآن مجید په احکاماتو باندې اعتراضونه کوي نو الله پاک فرمایي چې هغه کسان چې دو جګړې کوي په آیتونو د الله پاک کې په غیر د دلیل نه اتاهم چې ورکړی دی دوی ته ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی نشته پسینو د دو کې الا کبر مگر لوی حسد دا د ډیر حسد د وجرا دو دا مخالفت ما هم ببالغی ندی دو رسیدون کې د هغې پوره کېدو یعنی د دو خیال داده چې حق دین هغه ختم حق پرست خلق دا مونږه ختم دین د دې نوم او نشان دا ختم او دغه شانتی د کفارو او د غیر دینو بالادستی دا قائم شي الله پاک وای ما هم ببالغی ندی دو رسیدون کی د هغه پوره کېدو ته هیڅ چری بردو دا خواهش او دا مقصد پوره نشي بلکې دو به صرف د دنیا نه ذلیل او خوار هغه بلاړ شي په داسې حالت کې بلاړ شي چې همیشه برسو او دین د الله پاک دا بغالي هر چا چې په هر وخت کې څومره مخالفت کړي او خپل څومره طاقت استعمال کړي نو سره د طاقت نه الله پاک هغه ختم کړي هغه الله پاک ذلیل کړي دی او هغه خوار شوی دی لیکن دین هغه به د قیامت پورې قائم وي چې دین ختم شو د دنیا به مخکې تاسو د فرعون واقعا هغه واورئ چې په دومره لوی او تکبر کې وو چې د خدای دعوه او دومره ظالم وو چې 12000 ماشومانان دا هغه قتل کړي او تقریبا 90000 د مور پر رحمونو کې هغه د ساقط کړي دا په یو پیره دا کار کوي دین علاوه د دویمه پیره باندې بیا هم ماشومانان قتل کړي لیکن د دین ختم نه د کم کس د یری د وجینا او د کم کس د ختمېدو د وجینا چې د دومره ظلمونه کول او د دومره ور بل کړو نو هغه کس الله رده پکور کې لوی کوده ته چې تاسو چل کې او د هغه کس تلاسه خدای هغه غرور هغه په خاور کې میلاو نو الله پاک فرمای ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغیه نشته پسینو د دو کې الا کبر مگر لوی حسد ده ما هم ببالغیه ندی دو رسیدون کی د هغه پوره کېدو ته فاستعذ بالله پس پنا غواړه په الله پاک سره انه هو السميع البصير یقینا د الله پاک اوري او خائن لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس دا رد په هغه خلق باندې چې کم خلق د دوباره ژوند منکر چې دا هغه مقصد هغه صرف دغه دنیا ده چې بس دغه دنیا دا یو کېل تماشا ده دا چې ختم شو نور اخوایس بس یو ډرامه دا سره ورسي الله پاک وینا لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس خامخا پیدائش د اسمانونو او د زمکه اکبر من خلق الناس دا ډیر لوی ده د پیدائش د انسانانو چې د ازمکه اسمانونه می پیدا کړی دي او اے انسان ته په خپل باندې ردی خبره قایله چې ردی ازمکه اسمانونو پیدا کول کې د خدای نه علاوه بل څه نشته که زما خدای نه مني زما سره نور شریکان جوړه نو بیا هم دغه کسان دوه هم د دې خبره اقرار نه کوي چې زمونږ دی بوتانو زمونږ دی خدایانو د ازمکه اسمانونو پیدا کړی نه وای دا الله پیدا کړی
نو الله پاک وایي د ځمکې اسمانونو پیدا کول دا ډیر سخت دی او ډیر ګران دی د انسان د پیدا کولو نو چې دا مې پیدا کړی د انسان څه شی دی به نشم پیدا کولی لیکن ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات د خلقونه نه پوهیږي دا د ناپوهۍ او د جهل د وجې نه دا کارونه کوي او چې څومره جاهل او ناپوهی هغه ځان ته د ټولو نه ډیر پوهه او هوښیار وما يستوي الاعمى والبصير الله پاک فرمایي نه ده برابر لون او لیدونکی دا کم جاهل ناپوهه خلک چې دي ردو مثال پشان دړندو دي نو دغه ړاندا او لیدونکي دا برابر نه دي والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ولل مسیء او نه بد عمله یعنی نه ړون او لیدونکي برابرې دی شي او نه مؤمن چې نیک عملونه والی او بل هغه چې بد عمله نه دا دوانه برابرې دی شي دا دوانه چرته برابر قلیلا ما تتذکرون دیر لگ نصیحت اخلی تاسو ان الساعة لآتیة لا ریب فیها یقینا قیامت خامخا راتون کې ده لا ریب فیها نشته ده شک په هغه ولكن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد د خلقنا ایمان نه لري بس د دې بیماری د وجینا هغه په دې خبره باندې عقیده هغه نه لري او د قیامت نه منکر دغه شانتي د الله پاک د ډیرو نورو احکاماتو نه منکر دي خو الله پاک وایي قیامت دا به خامخا قائم وي ولی چې قیامت قائم نشي نعوذ بالله کم چې د کفارو یا د غیر مسلمو عقیده نو دا کم الله پاک چې د بندگان داسې را لېږلي دي چې د الله پاک خاص بندگان دي یعنی انبیا چې د الله پاک د احکاماتو موافق هغه خپل ژوندۍ تیر کړي او په دنیا کې هغه هر قسمه تکلیف او سخته دا برداشت کړي یا مسلمانان چې د الله پاک د حکم موافق خپل ژوندۍ تیري او هر قسمه ولګه تندا دغه شانتي دا تکلیفونه برداشت کړي او دویم هغه خلک چې هغه سراسر د الله پاک په مخالفت او په دشمنی د دین په دشمنی کې نو چې قیامت نه قائميږي نو په دنیا کې خدای دوانو خلقو ژوندۍ تیر او د باز کم چې نافرمان دي دوی په دنیا کې داسې ژوندۍ تیر کړه چې د خدای سره د خدای پاک د خدای مقابله کوي او دا نور خلقو کم چې د الله پاک نیکان بندگان دي دوی خو انتهایی په تکالیف او په سختو کې ژوندۍ تیر نو چې قیامت قائم نشي نور دی دنیا د دې دومره نظام مقصد بیا څه هغه فوت شو ختم لیکن قیامت به خامخا قائميږي چې الله پاک دغه بدانو لا دغه د بدو بدل ورکی او د نیکانو انسانانو لا الله پاک دغه د نیکو اعمالو بدل ورکی چې هغه همیشه نعمتونه او د خوشاله نو الله پاک وای قیامت دا به خامخا قائميږي او خامخا راتلونکي او پدې کې هیڅ شک نشته خو هغه خلق پدې کې شک نه لننصر رسلنا یقینا مونږه مدد کو د رسولانو خپل سره والذین آمنوا او دا هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی و یوم او په هغه ورځ یقوم الاشهاد چې پیش بشي گواهان یوم پدغه ورځ لا ينفع الظالمین نفع بنور کوي ظالمانو ته معذرتهم بهاني ددو ولهم اللعنة او ددو دپار لعنت ته ولهم سوء الدار او ددو دپار بدکور ده ولقد آتينا او یقینا ورکړو مونږه موسی الهدى
موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته هدایت واورثنا او پاتې کړو مونږه بني اسرائیل الكتاب بني اسرائیل کی کتاب هدى وذکرى دا هدایت او نصیحت دے لأولی الالباب دا عقل دا خواندانو دا پارا فاصبر فالصبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد دا اللہ پاک رشتنی دا واستغفر لذنبك او بخنه غواړه د خطای خپلې وسبح او تسبیح وایا بحمد ربك سره د حمد در خپل بالعشي والابكار بیگا او سبا ان الذين انها كسان يجادلون چې جګړې کوي فی آیات الله فآیاتونو د الله پاک کې بغیر سلطان بغیر د دلیلنا اتاهم چې ورکړه دې دوتا ان فی صدورهم نشته پسینو ددو کی الا کبر مگر لوی حسد دے ما هم ببالغیه ندیدو رسیدن کی داغی پورکی دوتا فاستعذ بالله پس پنا غوار پا اللہ پاک سرا إنه هو السميع البصير يقينا هغخ أوري أو خيني لخلق السماوات والأرض خامخ پیدایشت اسمانونو او دزمکی اکبر دیر لوی دے من خلق الناس دا پیدایش دا انسانانونا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد دا خلقنا نپوئیگی وما يستوي الأعمى والبصير او ندے برابر لن او لدن کے والذین آمنوا او هاغا کسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او نیک عملو نئی کری دی وللمسیء او نبد عملا قلیلا ما تتذکرون دیر لگ نصیحت اخلی تاسو ان الساعة یقینا قیامت لآتیت خامخارت لن کے دے لا ریب فیہا نستش شک پدی کی ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لیکن زیاد خلقنا ایمان نراوڑی